سلامونه جوړ په خیر خر اغلاس ودیو کې چې روغ او جوړ به سراج مومن تاسو سره مخاطب یم د افغان کډوالو د پاره د یو بل ویډیو د ډیر ملګری دغه پوښتنه کوي چې د ای سی سی کارت لرونکي یا د پی یو آر کارت لرونکي ته چې کوم مرسته کیږي هغه کې کم کمې به شی راغلی یا اکثر د پی یو آر کارت ملګری دا پوښتنه کوي چې اوس زمونږ چې مخکې مونږ ته کومې پیسې میلاوي دي هغه کې اوس کمې راغلی ځکه چې په ډیرو رسنیو کې دا خبر خپور شوی دی چې پی یو آر کارت لرونکي ته هم اوس $140 میلاویږي. ملګرو دغه خبره در سره پوره واورئ. زه درته پوره دقیق معلومات درکوم. زموږ کوشش دا وي چې خپل کډوالو خپل هیوادوالو ته دقیق معلومات ورسو او که چا سره هم مرسته شوي حتما کمنټ کې موږ سره کمنټ وکړئ چې آیا دا خبر صحیح دی که غلط. ملګرو داسې دا چې په تورخم باندې افغان کډوال څنګه هم افغانستان ته داخل شي نو د انکیشمنټ سنټر لخوا افغان کډوالو ته یو ای ټي ایم کارت ورکول کیږي چې د هغې لخوا به تاسو ته چې کومې هم مرستې کیږي هغه تاسو ته د ای ټي ایم لارې به تاسو ته جمع کیږي او سمدستي چې کومه مرسته کیږي ای سی سی کارت هولډر ته او پی یو آر کارت هولډر ته هغه $140 د فامیل په سر دي او $10 چې کوم دي دا د غړي په سر دي د کورنۍ چې څومره غړي دي هغو ته به $10 بیل میلاویږي $140 به بیل میلاویږي. دا د لګښت او د دې شیانو دپاره درکوي د خوراک او د دې شیانو دپاره. پاتې شوه د پی یو آر کارت والا ملګرو پوښتنه چې زمونږ کوم $315 دي هغه به موږ ته څه میلاویږي هغه په دې ویډیو کې وګورئ او دا ویډیو در سره نورو ملګرو سره ضرور شیر کړئ ځکه چې موږ وایو چې زمونږ چې کوم کډوال دي دغه ته صحیح معلومات دقیق معلومات ورسوو. والسلام. لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده ملګرو ډیر پی یو آر کارت لرونکي ملګري دا پوښتنه کوي چې آیا زمونږ چې کومې مخکینۍ پیسې دي پی یو آر کارت باندې $315 هغه موږ ته اوس میلاویږي که نه ځکه چې په ډیرو رسنیو کې دا خبرې خپرې شوي دي چې اوس چې کومه مرسته ده هغه راکمه شوې ده. ملګرو زه تاسو سره دغه پوسټ شیر کوم پرون هم په خپل فیسبوک باندې شیر کړی و چې د پی یو آر کارت لرونکي د پام وړ تاسې هیڅ ډول اندېښنه مه کوئ. ټول هغه کسان چې پی یو آر کارت لرونکي دي د پخوا په څیر به د خپلې کورنۍ هر غړي ته $315 چې معادل یې په افغانۍ کې حسابیږي ورکړل شي. دغه پیسې به ستاسو حساب ته د تورخم په سیمه کې د ای ټي ایم کارت د فعالېدو له لارې جمع کیږي او وروسته به تاسې وکولی شئ چې د هر بانک څخه دغه پیسې ترلاسه کړئ. تاسې به یوازې یو ای ټي ایم کارت او یو فورمه درکول کیږي چې دا پروسه د دې لپاره ده چې ستاسې پیسې به خوندي او شفاف ډول تاسو ته وسپارل شي تر څو هیڅوک ستاسې مالی حق ته زیان ونه رسوي. سربیره پر دې د هر کور غړي لپاره $140 او د هر تن لپاره $10 د کریا او د لګښتونو لپاره سمدستي درکول کیږي. یادونه ټول ورکړل شوي ډالر به تاسو ته په افغانۍ تبادله کیږي یعنی تاسو ته به خپلې افغانۍ کرنسي وسپارل شي. والسلام.